كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. زمان محترم ورونو من هغه گناهونه ذکر کول، کم گناهونه چې د انسانانو په تصور کې ډیر واړه دي، هیڅ باک ورباندې نه کوي، ډیر واړه ورته ښکاري، خو د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې د دې ګناهونو باره کې ډیر وعید او ویره ذکري. یو د هغو ګناهونو نه زما محترم ورونو یو داسې ګناه ده چې د اخلاص منافي ده. الله سبحانه وتعالی د دغه ګناه باره کې وعید ذکر کړی. هغه دا د زما محترم ورونو چې خپل ستاینه دا خوښول په داسې اعمالو باندې چې د نه یې کړي. اعمال صالحه دي، نیک عملونه دي، او تا نه دي کړي، یو کس نه دي کړي، او دا غواړي چې دا عملونه ما ته منسوب شي چې دا پلانکی کړي دي، او بیا زما صفتونه شروع شي. په دې کې دوه ګناهونه دي. اول خو زما محترم ورونو په دې کې دوکه ده، تزویر دی. دا عمل تا نه دی کړی، نو ته ولې د دې عمل ځان ته نسبت کې، ولې د خلکو نه غواړي چې دا عمل تا ته منسوب کړي. او دویم دا ده چې ته ولې خپل عمل ظاهروې. که ته د الله لپاره د عمل کړی، نو ته د خلکو په حمدونو باندې څه کوې؟ یو د الله بنده دی، د الله لپاره عمل کوي، هغه په چا څه کوي؟ که څوک یې صفت کوي، که څوک یې غیبت کوي، که څوک دا یادوي که نه یادوي، هغه د خپل رب تابعداري کوي، د خپل رب بندګي کوي، خپل الله سره خپل تعلق قایم کړی. نو حب الحمد بغیر فعل من الكبائر. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یو عمل ځان ته منسوبې او تا نه دی کړی، او بیا د خلکو نه ستاینې او حمدونه غواړي چې زما ستاینې او مدح مې وکړي، نو الله فرمایي چې فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. داسې کسانو باره کې دا ګمان مه کوه چې دا به د عذابونو نه خلاص شي، بلکې د دې دپاره دردناک عذاب دی. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. داسې کسان چې هغه دا خوښه ګڼي، په دې خوشحالیږي چې د دې صفت او ستاینه وشي د هغه عملونو په مقابل کې چې دې ونه دي کړي. الله فرمایي فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. د داسې خلکو باره کې دا ګمان مه کوه چې دا به د عذاب نه خلاص شي، بلکې د دې دپاره درناک عذاب دی. نو زما محترم ورونو دا مرض په بعضې انسانانو کې راځي چې هغه د خلکو نه خپل صفتونه غواړي او خپل اعمال خلکو ته ښیي، او والعیاذ بالله بعضې خو داسې هم دي چې هغه هیڅ عمل هم نه یې کړی، د بل چا عمل ځان ته منسوبوي او بیا دا خلکو ته ښیي چې دا عمل ما کړی دی. زما محترم ورونو د دې عاداتو نه ځان ساتل پکار دي. اول خو دا ده چې انسان کم عمل کوي، صالح عمل کوي،
پکار دا چې د خپل عمل پټ کړي. افضل الزهد خفاؤه، بهترین زهد دا چې سړی خپل عمل پټ کړي، ځکه د الله دپاره عمل کې الله به بدله درکوي. خپل عمل مه ظاهروه، ځکه چې دا د اخلاص منافي دی، دا د اخلاص په خلاف باندې دی. او که بالفرض کوم عمل تا وکړه او خلکو ولیده او ستا صفت یې وکړه، دا باک نه کوي. خو د خلکو نه د ځان صفت مه غواړه چې خلک ستا صفت وکړي چې یاره دا ډېر عابد انسان دی، دا ډېر پوه عالم دی، او دا ډېر پوه سړی دی، ډېر عقلمند سړی دی، ډېر ښه کارونه کوي. نه، بلکې ځان عاجزه وګڼه، ځکه د انسان څه حقیقت دی. زمونږ به څه اعمالي، مونږ خو د ګناهونو نه ډکي، او چې کوم اعمال هم کړي دي هغه اعمال د کمزورۍ او د ضعف نه ډک دي چې الله په خپل فضل، محض په خپل کرم او فضل باندې قبول نه کړي. نو هغه د قبولتیا کوم شروط چې په عملونو کې دي دا زمونږ په عملونو کې ډېر کم دي. زما محترم ورونو، د خلکو نه مدح او صفتونه طلب کول نه دي پکار، بلکې خپل اعمال پټول پکار دي. او دا د سلفو طریقه وه. سلف به خپل اعمال پټول، نه به ښکاره کول، د دې دپاره چې ریا پکې رانه شي، سمعت پکې رانه شي، او د دې لپاره چې د عمل خالص د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره شي. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې زمونږ او ستاسو اعمال په خپل در کې قبول کړي، او زمونږ او ستاسو په نیتونو کې چې کوم ریا، سمعت وغیره راځي، د دې نه زمونږ او ستاسو اعمال بچ وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.